لتا څخه د انفال یعنی د ولجې د مالونو په باب پوښتنه کوي. وایا د انفال یعنی د ولجې مالونه خود الله او د هغه د پیغمبر دي. نو تاسو له الله څخه ویریږئ او خپل منځي اړیکې سمې کړئ او د الله او د هغه د پیغمبر اطاعت وکړئ که تاسو مؤمنان یاست. ریښتینی مؤمنان خو هغه دي چې د هغو زړونه د الله د یاد په اوریدلو لړزيږي او کله چې د هغو په وړاندې د الله آیاتونه لوستل کیږي نو د هغو ایمان زیاتیږي او هغوی په خپل رب باندې اعتماد لري. هغه کسان چې لمونځ قایموي او چې موږ هغو ته ورکړي دي له هغو څخه زموږ په لار کې لګوي. همداسې خلک حقيقي مؤمنان دي. د هغو لپاره د هغو له رب سره لوی درجې دي. له ګناهونو څخه تیریدنه او ډیره غوره روزي ده. د دې ولجې د مالونو په باب هم همغه صورت رامنځته کیږي لکه څنګه چې په هغه وخت کې رامنځته شوی و چې کله ستا رب تل حق سره ل خپل کور ویستلی وي او له مؤمنانو څخه د یوې ډلې لپاره دا ډیره بده بریښېدله. هغوی د دې حق په باب له تاسو سره په جګړه په داسې حال کې چې هغه په ډاګه څرګنده ښکاره شوی. د هغو حال دا و چې تا به ویل د سترګو لیدلې مرګ لوري ته وروستل کیږي. یاد کړئ هغه وخت چې الله له تاسو سره وعده کوله چې له دوه ډلو څخه به یو تاسو ته په لاس درشي. تاسو غوښتل چې کمزوري ډلې د په لاس درشي خو د الله اراده دا و چې په خپل لارښوونو سره حق ثابت وکړي او د کافرانو بیخ وباسي څو چې حق ثابت شي او باطل پاتې شي. که دا د مجرمانو لپاره څومره ناکاره بریښي هم. او هغه وخت چې کله تاسو خپل پروردګار ته فریاد کوئ په جواب کې هغه فرمایل چې زه ستاسو د مرستې لپاره پر لپسې یو زر پرختي درلېږم. دا خبره الله تاسو ته صرف په دې خاطر دروښودله چې ستاسو لپاره زیری وي او ستاسو زړونه پرې ډاډه شي. کنه نو مرسته خو چې هر کله کیږي د همغه الله له لوري کیږي. په یقیني توګه الله بر لاس او د حکمت څښتن دی. او هغه وخت چې کله الله له خپل لوري نه د پریشانی په بڼه کې پر تاسو باندې د ډاډین او نو ویریدو کیفیت خوراو او له اسمانه پر تاسو باندې اوبو ورولې ترڅو چې تاسو پاک کړي او له تاسو څخه د شیطان وسوسه ایسته کړي او تاسو همت پیاوړی کړي او د هغه په وسیله تاسو قدمونه ټینګ کړي. او هغه وخت چې کله ستاره پرښتو ته وحی وکړه چې زله تاسو سره يم د مؤمنانو قدمونه ثابت کړي زبا هم دا اوس د کافرانو په زړونو کې ویره واچو. نو تاسو د هغو پر غاړو باندې گزار وکړئ او باندې وای. دا ځکه چې دی خلق الله او د هغه پیغمبر سره مقابله کړې ده او څوک چې الله او د هغه رسول سره مقابله وکړي الله په ډیره سختۍ سره هغه نیسي. دا دي ستاسو مجازات اوس خوند وڅکي او تاسو ته د ښکاروي چې د حق د منکرانو لپاره د دوزخ عذاب دی. ای ایمان راوړونکو کله چې تاسو دی ولخر په بڼه له کافرانو سره مخ یاست نو هغه ته شا ماړوي. څوک چې په داسې موقع کې شا واړوي مګر دا چې د جنگي تاکتیک په ډول داسې وکړي یا کوم بل پوت سره د یو ځای کې ټول لپاره نو هغه به د خدای په غضب اخته شي. د هغه استوګن ځای به دوزخ وي او هغه د ورګرځېدو ډیر ناکار ځای دی. نو حقیقت دا دی چې تاسو هغوی ونه وژل بلکې الله هغوی وژل او تاسو نه ویشتلی بلکې الله ویشتلی. او د مؤمنانو لاس چې په دې کار کې په کار واچول شو نو دا د دې لپاره و چې الله مؤمنان لوي ډیر ښه ازموینې څخه په بری سره تیر کړي. په باوري توګه الله اوریدونکی او پوهیدونکی دی. دا معامله خو له تاسو سره ده او له کافرانو سره معامله دا ده چې الله د حقوق چلونو کمزوري کوونکی دی. د کافرانو ته وایي که تاسو فیصله غوښتله نو دا د فیصله مو مخه تراغله. اوس که منشي نو همدا تاسو لپاره ډیره ښه ده او که بیا وګرځي او همغه حماقت تکرار کړی نو موږ به هم همغه سزا تکرار کړو. تاسو ډله که هر څومره زیاته هم وي ستاسو په درد به ونشي خوړلای. الله د مؤمنانو ملګری دی. ای مؤمنان
د الله او د هغه پیغمبر اطاعت وکړئ او د حکم له اوریدونه ورسته له هغه څخه غاړه مغړوي د هغو خلکو په شان مکیږي چې هغه ویل چې مونږ واوریدل په داسې حال کې چې هغه نه اوري په یقیني توګه د خدای په نزد ساکخانو ډیره بدن نه و هغه کانه ګونګیان خلک دي چې له پوهې نه کار نه اخلي که الله دا غنلې وای چې په دوی کې یو څه خطوب هم شته نو ارومرو به دوی ته د اوریدو وس ورکړیو خو له خطوب نه پرته کې دوی اورولي وای نو په بیعتنائی سره ورڅخه مخاړو ای ایمان راوړونکو د الله او د هغه پیغمبر بلنې ته لبیک وای چې کله پیغمبر تاسو ته د هغه شی په لوري بلنه درکړي چې تاسو ته ژوند بخون کړي او په هیږي چې الله د انسان او د هغه د زړه تر منځ حایل دی او د همغه لوري ته به تاسو ورغونډ کړئ شي او له هغه فتنې څخه ځان وژغوري چې د هغه ناوړه غیزه په ځانګړي توګه یوازې په هغو خلکو پورې محدوده پاتې نشي چې په تاسو کې چا ګناه کړی وي او په هغه چې الله سخت سزا ورکوونکی دی هغه وخت د پزړه کړی چې کله تاسو لګوي په ځمکه کې تاسو کمزوري ګڼل کېدی تاسو ویریدلې چې خلک مول منځ یو نشي بیا الله تاسو ته د پناه ځای برابر کړ په خپل مرسته تاسو مټ قوي کړ او خاروزی در ورسوله خای چې تاسو شکر وستونکي اوسئ اے مؤمنانو لو په یو ادراک سره الله او د هغه پیغمبر سره خیانت مکوئ په خپل امانتونو کې ټګي مکوئ او په هیږي چې تاسو مالونه او تاسو اولادونه په حقیقت کې د ازمویښت وسایل دي او له الله سره د اجر ورکولو لپاره ډیر څه دي اے مؤمنانو که تاسو له خدای وویریږئ نو الله به تاسو ته محک یعنی فرقان در په برخه کړی چې په هغه سره د حق او باطل ترمنځ توپیر وکړي او تاسو به دی به درڅخه ایست کړی او تاسو قصور به دروبه کی الله لوی فضل کوونکی دی هغه وخت هم د یادونې وړ دی چې د حق منکرانو ستا په خلاف د سیسي جوړولې چې تا بندي کړی یا دی ووجنی یا د وطن وشړي غوی خپل تدبیرونه په کار اچول او الله خپل تدبیر کاو او الله تر ټولو ډیر ښه تدبیر کوونکی دی کله چې هغوی ته زموږ آیاتونه اورول کېدل نو ویلې چې هو واموریدل کوم غواړو نو دغه راز خبرې مونږ هم جوړولای شو دا خو همغه زړې افسانې دي چې له پخوانیو خلکو څخه راپاتې او هغه خبره هم د یادونه وړ ده چې هغوی ویلیو خدایا کدا پر اختیار سره حق دی او ستالو لوري دی نو پر مونږ باندې اسمانه تیږي وروه یا را باندې کوم دردناک عذاب راوړه په هغه وخت کې خو الله په هغوی باندې د عذاب نازلونکی نو تر څو پورې چې ته د هغو په منځ کې موجود وي او نه د الله د عادت دی چې خلک بخنه غوښتونکي وي او هغه ورته سزا ورکړي خو اوس به ولی هغه ور باندې عذاب نه نازلوي چې هغوی د مسجد حرام لار بندوي په داسې حال کې چې هغوی د دې مسجد مشروع متولیان نه دي د هغه مشروع متولیان یوازې پرهیزګاران کېدلی شي خو زیاتره خلک په دې خبره نه پوهیږي بیت الله ته د دې خلکو لمنڅوي خوشپېلې غږوي او چکچکی وایي نو دا د اوس له حق څخه د خپل هغه انکار په مجازات کې چې تاسو کوي د دې عذاب خوند وڅکي کوم خلکو چې د حق له منلو نه انکار کړی دی هغوی خپل شتمنۍ د خدای له لارې نه د منع کولو لپاره لګوي او اوس به لا زیات لګوي او په پای کې به همدا هلې ځلې د هغو لپاره د پښیمانتیا سبب وګرځي بیا به هغوی مغلوب وي بیا به دا کافران د دوزخ لوري ته محاصره شوي ورشي ترڅو چې الله ناپاکي له پاکۍ نه بیل کړي او هر ډول ناپاکي سره یو ځای ډیری یعنی یو د بل د پاسه غونډ کړي بیا هغه ټول په دوزخ کې وغورځوي همدا خلک په اصل کې زیانکاران دي ای پیغمبره دې کافرانو ته وایي چې که اوس هم را واوړي نو څه چې مخکې شوي دي له هغو څخه به تیرېدنه وشي
او که دوی هماغه مخکینی چلند بیا تکرار کړي نو له پخوانیو قومونو سره چې څه شوي دي هغه ټول ته ښکاره دي. ای مؤمنانو له دې کافرانو سره تر هغه پورې وجنګیږي چې فتنه پاتې نشي او ټول دین د الله لپاره شي. بیا که هغوی له فتنې نه لاس واخیسته نو د هغو د عملونو لیدونکی الله دی. او که هغوی ونه منله نو په هیږي چې الله ستاسو سرپرست دی او هغه ډیر ښه ساتونکی او مرستندوی دی. او تاسو ته معلومه وي چې د ولجې څخه مال چې تاسو په لاس را وړای دی د هغه پنځمه برخه د الله او د هغه د پیغمبر او د خپلوانو او د یتیمانو او د مسکینانو او د مسافرانو لپاره ده. که تاسو په الله او په هغه شی باندې ایمان راوړی وي چې د فیصله په ورځ یعنی د دواړو لخرو د مخامخ کېدو په ورځ مونږ پر خپل بنده باندې نازل کړی وو نو دا برخه په خوښۍ سره ادا کړئ. الله په هر څه قادر دی. هغه وخت در په زړه کړی چې تاسو د ناو په دی غاړه کې وي او هغوی په هغه بل غاړه کې ډیر شوي وو او کاروان له تاسو نه لاندې د ساحل خواته که چیرته لمخکې نه تاسو او د هغو په منځ کې د مقابلې تړون شوی وای نو تاسو به ارومرو په دی وخت کې څنګه کړای وای. هر څه چې وشول هغه د دې لپاره و چې د کومې خبرې فیصله چې الله کړی و هغه منځ راشي ترڅو هلاکی دونکي لخر دلیل سره هلاک شي او څوک چې ژوندۍ پاتې کیدونکي دی هغه له روښانه دلیل سره ژوندۍ پاتې شي. په باوري ډول الله اوریدونکی او پوهیدونکی دی. او ای پیغمبره هغه وخت در پزړه کړه چې خدای هغوی تاسو په خوب کې کم درو خودل. که چیرته د هغوی شمیر تاسو زیات درو خودلای وای نو تاسو به ارومرو خپل همت بایللی او د جنگ په باب به مو شخړه پیل کړې و. او الله تاسو له دین وژغورلی په یقیني ډول هغه ان د سینو پر راز پوهیږي. او یاد کړئ چې کله د نختی په وخت کې خدای ستاسو په نظر دښمنان لګ راوستل او د هغوی په نظر تاسو لګ وروستلی ترڅو کوم کار چې کیدونکي او الله هغه وکړي په پای کې ټول چارې د همغه الله لوري ته ورګرځي. ای مؤمنانو کله چې کومې ډلې سره ستاسو مقابله وي نو کلک ولاړ اوسئ او الله ډیر یادوي هله د چې تاسو ته به برای در په برخه وي. او د الله او د هغه د پیغمبر امر منونکي اوسئ او په خپل منځو کې شخړه مکوئ کنه نو په تاسو کې به کمزوري پیدا شي برم یعنی د مقاومت توان به مو لاړ شي. لزغم نه کار واخلئ په یقیني توګه الله د صابرانو ملګری دی. او تاسو د هغو خلکو غوندې مکیږئ چې له خپل کورونو څخه په ویاړ او افتخار سره او خلکو ته د خودنې لپاره راووتل او کړنلارې دا ده چې خلک د الله له لارې څخه منع کوي او وی چې څه کوي د خدای له مؤاخذې نه دی باندې نه دي. لګوندې هغه وخت در پزړه کړه چې شیطان د دې خلکو په نظر کې د دې خلکو کړه وړه خایسته بری کولیو او دوی ته ویلی و چې نن پر تاسو باندې څوک نشي برلاس کېدای او دا چې زه بل تاسو سره یم. او کله چې دواړه ډلې سره مخامخ شوي نو هغه په پوندو په شاته او شو او وی ویل چې زه ستاسو له ملګرتیا نه بیزار یم. زه هغه څه وینم چې تاسو نه وینئ. زه له خدای ویریږم او خدای ډیر سخت سزا ورکوونکی دی. کله چې منافقان او ټول هغه خلکو چې زړونه په ناروغي اخته دي ویل چې دا خلک خود دوی دین سودایي او لیونیا کړی دي. په داسې حال کې چې څوک په الله باندې توکل وکړي نو په باوري ډول الله زیات برلاسه او حکمت والا دی. کاش کې تا هغه حالت لیدل شوی چې کله پرښتو د وجل شو کافرانو ساګانی اخیستلې د هغوی په مخونو او چټونو باندې گزارونه کول او ویلې دا د اوس د سوځېدو سزا وګالي. دا هغه جزا ده چې د هغې وسایل ستاسو خپل لاسونو د مخه تیار کړیو. کنه نو الله خو پر خپل بندگانو باندې ظلم کوونکی نه دی. له هغه سره دا معامله په همغه شان وشوه لکه څنګه چې له فرعونانو او له هغه نه مخکنیو نورو خلکو سره شوې ده
چې هغوی د الله د آیتونو لمنلو څخه انکار وکړ او الله د هغوی په ګناهونو باندې هغوی ونیول. الله قوي او سخت سزا ورکوونکی دی. دا د الله د دې عادت سره سم شول چې هغه هیڅ یو نعمت چې کوم قوم ته ورپبخ کړی وي تر هغه پورې نه بدلوي تر څو چې هغه قوم په خپل کړنلاره او کړنچاره نوي بدل کړي. الله د هر څه اوریدونکی او په هر څه پوهیدونکی دی. له فرعونانو او له هغو مخکنیو قومونو سره چې څه وشول هغه د همدې قانون سره سم وشول. هغوی د خپل رب آیاتونه دروغ وګڼل. کله بیا موږ د هغوی د ګناهونو په مجازات کې هغوی هلاک کړل او فرعونیان مو غرق کړل. دا ټول ظالمان. په یقیني توګه د الله په نزد په ځمکه باندې خوځیدونکي مخلوق کې تر ټولو بدتره هغه خلک دي چې د حق له منلو نه منکر شوي دي، بیا په هیڅ ډول د هغه منلو ته حاضر نه دي. په تیر بیا له دوی نه هغه خلک چې له هغو سره تا وعده وکړه بیا هغوی په هر وخت کې هغه ماتوي او یو بد سره له خدای نه ویریږي. نو که دا خلک تا ته په جګړه کې په لاس درشي نو داسې څه ورسره وکړه چې له هغو وروسته چې نور څوک د دغه راز کړنچارې غوره کوونکي وي هغوی حواس بایلي. هیله ده چې د وعدې ماتونکو له دې عاقبت څخه هغوی درس واخلي. او که چېرته د کوم قوم له خیانت نه ستا ویره وي نو د هغو تړون په ښکاره ډول د هغو په وړاندې وغورځوه. دا یقیني ده چې الله خائنان نه خوښوي. د حق منکران دې په دې غلطه انګیرنه کې نوي چې هغوی له مسلمانانو څخه لوبه وګټله. دا یقیني ده چې هغوی مسلمانان نشي بې وسه کولای. او تاسو تر خپل وسه ډیر زیات طاقت او تیار زین کړی او سونه د هغوی د مقابله لپاره برابر کړی تر څو چې په دې وسیله د الله پر دښمنانو پر خپل دښمنانو او پر هغو نورو دښمنانو هیبت راولي چې تاسو نه پیژنئ خو الله یې پیژني. د الله په لار کې چې تاسو هر څه ولګوي د هغو پوره بشپړ مکافات به تاسو لوري ته راوګرځول شي او له تاسو سره به هیڅ کله ظلم نشي. او ای پیغمبره کو دښمن دروغي جوړ یعنی اشتي خواته اعلان لري نو ته هم د هغې لپاره تیار اوسه او پر الله باندې توکل وکړه. په یقیني ډول هماغه د هر څه اوریدونکی او په هر څه پوهیدونکی دی. او که هغه د غولونې نیت لري نو ستاسو لپاره الله کافی دی. هماغه ذات دی چې په خپل مرسته او د مؤمنانو په وسیله ستا ملاتړ وکړ او د مؤمنانو زړونه یو له بل سره ولګول. که تا د ځمکې د مخ ټولې خزانې لګولې هم وای نو د دې خلکو په زړونو کې د خپل منځي مینه نشوي اچولای. خو الله دی چې د دوی زړونه سره ولګول. په یقیني توګه هغه ډیر زورور او د حکمت خاوند دی. ای پیغمبره ستا لپاره او ستا مؤمنانو پیروانو لپاره خو یوازې الله کافی دی. ای پیغمبره مؤمنان جنگ ته وهڅوه. کله تاسو نه شلتنه صابران وي نو هغوی به په 200 باندې برلاسي شي او که سلطنه داسي وي نو د حق د منکرانو په 0 تنو باندې به برلاسي شي ځکه چې هغوی داسې خلک دي چې پوهه نه لري. خنو اوس الله ستاسو پیټه سپکړ او هغه ته معلومه شو چې اوس په تاسو کې کمزوري ده. نو کله تاسو نه سلطنه صابران وي نو هغوی به په 200 باندې او که زرتنه داسي وي نو په 2000 باندې به د الله په حکم برلاسي شي او الله د هغو خلکو ملګری دی چې صبر کوونکي دي. له هیڅ پیغمبر سره دا نه کوي چې له هغه سره جنگي اسیران تر څو پورې چې هغه په ځمکه کې دښمنان په خشان وټکوي. تاسو د دنیا ګټه غواړئ په داسې حال کې چې د الله تر نظر لاندې آخرت دی او الله برلاسه او د حکمت خاوند دی. که د الله لیکنه مخکې نه وای شوی نو څه چې تاسو اخیستي دي د هغه په مجازات کې به تاسو ته ډیره لویه سزا درکړای شوی وای. نو کوم مالونه چې تاسو د ولجی په ډول په لاس راوړي دي هغه خوري، هغه حلال او پاک دي او له الله نه په ویره کې اوسئ.
په یقیني توګه الله تیریدونکی او رحم کوونکی دی. ای پیغمبره، هغه بندیانو ته چې ستاسو په لاس کې دی وایي چې که الله ته معلومه وای چې ستاسو په زړونو کې څه خیر شته نو هغه به تاسو ته له هغه څه نه زیات درکړي چې له تاسو څخه اخیستل شوی دي او ستاسو خطاوي به وبخي. الله بخونکی او رحم کوونکی دی. خو که هغوی له تاسو سره د خیانت اراده لري نو لدین مخکې هغوی له الله سره هم خیانت کړی دی، لکه چې د همغه کار سزا الله غوته ورکړه چې هغوی ستا لاس ته راغلي. الله په هر څه پوهیږي، د حکمت خاوند دی. خلکو چې ایمان راوړ او هجرت وکړ او د الله په لار کې په خپل سر او مال وجنګیدل، او کوم خلکو چې مهاجرینو ته ځای ورکړ او له هغو سره مرسته وکړه، هغوی په اصل کې یو د بل دوستان یعنی مرستندوی دي. پاتې شول هغه خلک چې ایمان راوړای دی خو هجرت نه دی کړی، نو له هغو سره ستاسو کومه دوستانه اړیکه نشته تر څو پورې چې هغوی هجرت نه وي کړی. هو که هغوی د دین په باب له تاسو نه مرسته وغواړي نو د هغوی مرسته کول پر تاسو باندې فرض دي. خو د یو داسې قوم پر خلاف نه چې له هغه سره تاسو تړون وي. تاسو چې څه کوي الله هغه ویني. کوم کسان چې له حق منکر دي هغوی یو د بل حمایت کوي. که تاسو دا نه کړی یعنی له یو بل سره خپل پیوستونو نه ساتي نو په ځمکه کې به فتنه او ستر فساد راولاړوي. کوم خلکو چې ایمان راوړ او د الله په لار کې کور کلی پریخود او جهاد وکړ، او کوم خلکو چې پناه ورکړ او مرسته وکړه، هغوی ریښتینی مؤمنان دي. د هغو لپاره د ګناهونو بخښنه او ډیره ښه روزي ده. او کوم کسانو چې ورسره ایمان راوړ او بیا هجرت وکړ او له تاسو سره یو ځای په جهاد لاس پورې کړ، هغوی هم له تاسو څخه دي. او د الله په کتاب کې دی ویني خپلوان د میراث د وړلو له نظر یو د بل زیات حقدار دي. په یقیني ډول الله په هر څه باندې پوهیږي.